مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیہ السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به دلته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه خو. د مدینه چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن لامن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لاړ د یهودو سره یو معاهده وکړه چې مونږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ که وغیره پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایی ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو را تښتېدل به. د مسلمانانو چراګاه و هغې کې به څاروي سرول. کرد ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څارویو سې یې مړه کړل، سې یې ترې راوتښتول او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم څیزونه و هغې ته یې تیلې ورته که هغه یې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل، او یې ونیول وهل ټکول به. نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرې. خلک وایي ویره نبی علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه م ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندانې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور م ورته پرېښود او ترې لاړو، بیا په قلار نه پرېږدي. دې سره به څه کوو؟ نو نبی علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله دا وکړه چې د دې ظالمانو نه موږ په څه ځان خلاص کړو. نو د مدینې د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړل. نو نبی علیه السلام دا سوچ وکړه چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله وله لوټ کړو، خو لږ به ویرېږي دوی به ویرېږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زمونږ په قافله حمله کوي. او د دوی ټول تجارت خو په شامو، نو که او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي، نو موږ به غنم د کمي، زمونږ خوراک به د کم ځای نه، او زمونږ تجارت په مکه کې بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته. نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لاړ، په هغې باندې د دمکۍ او د یرولو دپاره. خو چې نبی علیه السلام په هغه لارې ته ورورسېد، نو دا قافله شام ته وتې وه.
نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس راغله. بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تللې ده واپس را روانه ده. نو بیا ورته نبی علیہ السلام سره د ملګرو ووت. و اتفاق ده او د خدای خوښ هم داسې وه چې دوی سنګ میدان ته ورسېدل نو قافله ته د لارې نه وتې واپس مکې ته رسېدلې. دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی. بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې. ودرېږه په دې یو حمله کوو چې دې ویریږي موږ نه ملی شي. خو چې نبی علیہ السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده. نو واپس رالل. بیا ورته پته ولګېده نبی علیہ السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي. نو نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه وی ځای چې دې قافلې پسې دی د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو لږ یو پوټی هراو دوی چې دوی مونږ نه لږ په قلار شي مونږ خو ورته وطن کلې بچي ښځې هر څه پرېښودل بیا په قلار نه پرېږدي مدینې ته راپسې راځي او زمونږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زمونږ څاروي تښتوي ظلمونه کوي. نو نبی علیہ السلام تیاری وکړه. دې درمیان کې تاسو ته مه ووایي چې د انصار د مدینې شریفې چې څومره وو هغې له به یې دمکۍ ورکولې ابه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده. نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و. دې لاړ مکې مکرمې ته. نو په مکه کې یو لوی کافر دی امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه. دواړه غټ غټ تاجران. دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات. نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ وی زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو طواف به وکړو چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو. امیه ته وی اشنا زه خو طواف له راغلی مو د بیت الله طواف کوم. امیه ورته وی داسې کار دی هغه ورځې دې لاړې نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او ته هم د مدینې سردار یې نو زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو. اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي ځکه تاسو زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده امن هم ورکړې دی. نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي. وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به او بیا به ځې مدینې ته. وی ډېره ښه چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه چې چا نه یریدل او مغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل مخې له ورغی. دې سعد ابن معاذ ته وی دې صحابي ته هلکه څنګه بیغمه زمونږ په کلي کې ګرځې او زمونږ دشمن لم امن ورکړی دی او ته دلته بیغمه ګرځې ته خو زمونږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړه. افسوس چې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوې تا ته مې چل خوړی. سعد ابن معاذ خو هم د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار هغه چې دا خبره زغملی شوه هغه ورته ابو جهل په قلار کې نه ابو جهل نوم خپل عمرو ابن هشام په قلار کې نه ماله دمکې دلته مه راکوه که تا زره د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په مونږ ده په مدینه ده چې شام ته ځې ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په مونږ ده لار به در باندې بنده کړم بیا به خورئ سسکئ به څه دواړه سره ګرم شو. چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار کوي.
نو دې میلمه ته وی دې صحابي ته سعد ابن معاذ ته هلکه وی ته خو زما دوست دی وګورې دا ابو جهل دا زمونږ سردار دی په دا آواز مه راوباسه دې خو زما د مخه تا ته غږ نه کوي په دې څه چغې راوباسئ وی ښه زما ستا تعلق دوستانه تال تما سره راځي د تا سره نو تا د خپل کلیوال پر وکړو زه دې پرېښودم وی ته خو په قلار کښېنه امیه ته وی ستا متعلق خو نبي علیه السلام ویلي دي چې امیه به مونږ وجو تا خو نه پرېږدو خیر معامله دلته رفع دفع شوه او دا سعد ابن معاذ مدینې ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ نو ښځې ته ویه ښځې وی ته خبرې وی څه وی هغه میلمه د مدینې راغلی و د هغه د ابوجهل ګرمه ګرمۍ راله ما د ابوجهل مرسته وکړه هغه وی چې نبي علیه السلام وی چې مونږ به امیه وجنو والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چته دروغ نه وایي اخو رښتیا خبرې کوي اخو دروغ نه وایي او د هغه د خولې نه وتلي چې ما به وجني بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دي وی قریب و چې او دسماتې ته تللی وي دومره یاره پرې راله ښځه ورته وایي مړه مه یارېږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بار څه له یارېږي نه که نه وایي دروغ نه وایي چې دا خبره د خولې نه وتې ده نو څه چل دی هر ځای کې چې په ګوتو ورلم دا مې دې پورې درته وایي چې د مدینې خلکو له به دا دمکۍ ورکولې بیت الله ته یې نه پرېښودل خدای اوس عجیبه نظام کوي دلته د بدر غذا جوړه شوه څنګه جوړه شوه چې نبی علیہ السلام په 14 د رمضان په 2 هجری کې صحابه سره میټینګ وکوي ځای چې زو خو موږ هغه تجارتي قافلې له هغې له دمکي ورکوو چې دا کافر موږ نه قلار شي نو ستاسو خوښه ده که څوک را سره په خپله خوښه ځای هم او که څوک نه ځای هم داسې جنګي لښکر له مقابلې له نه ځو نو بعض صحابه کرام اوتل او بعض یو څو کسه پاتې شو دی چې څنګه د مدینې نه په 14 د رمضان اوتل بئر ابي عنبه ورته وایي د مدینې سره خوا کې یو ځای دی یو خشته خوږې اوبه وې خلکو به د هغې نه مدینې ته اوبه راوړلې چې هلته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کېنول چې کوم ماشومان و هغې واپس کړ وی تا واړه حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه دی هم واپس کړ عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اسامه ابن زید رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه دا واړه واړه صحابه کرامو اسید ابن حضیر رضی الله عنه دی واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابي وقاص اپ جاړه شو چې نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام هغه اجازه ورکړه وی راځي چې څنګه دغه ځای نه دوی مخکې لاړل مقام روحا وتوي التا نبی علیہ السلام سره صحابه ورسید نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دې اولېګه وې ته د مدینې ته د مدینې امیر شوې تر څو چې د نیم راغلی زما جان قائم مقام بته دی واپس کړ او قافله او 2 جاسوسان اولېګل د یو نوم حضرت بسبس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدی رضی الله عنه دا دواړه اولېګل وې تاسو لاړ شئ او د قریشو دغه تجارتي قافلې مونږ لا جاسوسي معلوماتو کې چې دا کم ځای را روانه ده مونږ یې کم ځای مخو دا دواړه هلته ورسو د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا ورته وایي هغې صفرا ته ورسېدل نو هغه 2 جاسوسان راغلل د نبی علیہ السلام چې کوم 2 جاسوسان هغې پیغمبر علیہ السلام تعالی وی صاحب وی دا قریشو د تجارتي قافلې د مدد دپاره د ابوجهل لښکر را روان دی نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې صحابو سره مشوره وکړه او د ابوجهل لښکر ولې څنګه را روان شو ابو سفیان ته پته ولګېده هغه تجارتي قافلې مشر چې ما زما دپاره خو مسلمانان روتی دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس چې ځم نو روتی دي نو هغه یو کافر و زمزم ابن عمرو غفاري هغه له یو تیز اوښ ورکړه وی په دې اوښ به ځغلې او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکړه چې ستاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت د ابو سفیان هغې زه را لېږلې هغې وایي چې زمونږ مدد لرو ځای مسلمانان په مونږ حمله کوي
او دا دامره تجارتی قافله و چې د مکې د هر کور مال پکې چا به څوک به پخپله تلل چا به بل مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه منی وي د هر چا مال پکې ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روزې مدد لو کرو نه وته نو موږ به مسلمانان وجني او قافله هم لوټ کوي نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغې به دا قانونو چې هغې به خطرناک خبرو نو صادر به د سر نه داسې تاوه صادر به اوچت کا او تاوه به او چغې به ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع شو دې زمزم ته ابو سفیان وایي ته به دا چلو کې چې ته به د اوښ دا پوزه زخمي کې چې وینې ترې بهېږي او د صادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې نو خلق به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده نو خلق به دله په منډه راولي نو دې زمزم همغه چل وکړه د اوښ دا پوز یې زخمي کړه هغې نه وینې بهېدې او جامې یې وویستې ابې د سر نه تاولې نو چې خلقو قتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ماشومانم ښځې بوډاګانم ځوانانم هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه وی یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد له وله راولې ابو جهل لښکر تیار کړ اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي چې نبی علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردارو ابو جهل په دې سردارانو ګرځېده چې دا مشران راغونډ کړه ملکان به پخپله ځي یو امیه له راغی امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شروع څنګه چل به که وروره مشره هغه وایي زه خو ناجوړه یم هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري چې درته ویلې وي یو یاده مې دی پام کوه ګورې ونه دی وی نه ده چې راغی زه خو ناجوړه یم بیمار نشم ابو جهل هم پوره شیطان هغه وی چې زه دې ځمه ستاسو ته به څنګه مانه پاتې کېږي وی ګوره ته مشر سردار او چې ته نه ځې دا هلکان هم نه ځي ته مهرباني وکړه مونږ سره وځه خامخا دې کله یو بانه ناجوړ یم او دوه نوکران به د ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم ابو جهل ورته له هلکانو جرګه راوسته دا ماشومان دي او ته نه ځې د ځوانانو یې وله راوسته د بوډاګانو یې وله راوسته وی داسې کار دی زما خیر دی جنګله خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي چې ته نه ځې دا نور پاتې کېږي نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو نو وی زه ډېره ښه ده نو یو اعلی اوښ ځان لالمه کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو یې نه ځمه او تا وی چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي وی ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان له اغېشتی دی که نه چې دوی په ما پیږې را تښتېدلی به یم دی ځم نه ورسره وی ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي ګورې کم وخت ته مړ به دې کړي وی ډېره ښه ابو جهل پوره شو هغه وی چې دې کاکا به زه خامخا رسو نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړل هغې ته یې وی چې ګوره دې د نه ونه تښتي د سوکې تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه سوکې به کوئ چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نه خو به پیاده مزلې وې یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخې کړې نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه دې مطلب و چې شپه ده دا خلک وځي شي نو غلی به په اوښ په ورواړو متختم به ځم نه نو چې دې څنګه پاسې دغه هلکان خو ورته ابوجهل پرې کړي هغې زر را منډې کړې کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتې له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولاړ خدایه دا ماش هلکان د کوم ځای نه ویښ پراته دي وی نه تاسو څه شی څه خبره نشته نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو ته دې ویښ او مونږ دې ودیو سړی پوه شو چې دې خو کار ونه کړه بل ځای کې چې که خیر یې دمه کوو هلته نه به راتښته چې بل ځای قافلې شوارو دو شوارو د مزلو په یو ځای کې دمه کوله دی بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي او دې غلې غوندې راپاسې خپل اوښ له هغه هلکان ورته پیو هغې ولې زر را منډې کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتې ته ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدایه پاکه اوده شی سر کوزو خو چې لقم را پسې را منډې وهې اس جتم نشتا سې را پاسې چکر لګو نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو
التنم کا خواندونه کا په درېمه مرحله کې اخره کې خدای بدر ته ورسه راته خلکو مخې خو راتلی نه شم بیا ورسېد او بیا به راته قصه وکړم بدر کې خدای مرداره دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او د دشمن ابو جهل را پاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بیبي عاتکه هغه خوب ولیدو حضرت عباس رور وغیره غوښتو ورور یو خوب می خطرناک لیدلې دی بیګا وې څه خوب دی لیدلې دی یو سړی راغی په اوخ باندې او د مکې په دې خور کې اوخ سملو درې چغې واله او درې چغې کې سړي आवाज یې دا وکړ چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرګ ځای ته ځان ورسوئ فی ثلاث درې ورځې اے دوکبازو خلقو د مرګ ځای ته درې ورځو کې ځان ورسوئ وی دا چغې واله وی خلق و تراغون شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او الته کې دا چغه واله درې چغې واله او بیا د جبل ابي قبيس ته براو خطر او د جبل ابي قبيس نه یو غټه تیګ راواغشتا او غیلان درو غردولا وی هغه تیګ ډکرې شو او دا غي ذره د مکه ار کور ته ورسېده بی بی عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټ هغه ته وی سم مسله خطرناکه پیخیږي ما دا څه خوب لیدلې دی دا هغه دوست ولید ابن عتبہ هغه ته وی ولیدا وی دا خوب ال تویم زما خور دا څه خوب لیدلې دی او چاته به وینا هغه خوب ال پلار ته وی عتبہ ال ابو جهل ته خبر خورش حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړ امام ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبري داوا کړی و خو د خزو نمنو خبر اوس استادو خزو د پیغمبري داوی شروع کړی وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی وی ما ځان نه غرض کړ وی دا پته به ولګي چې دا او چې د تیګ ډکرې به زمون کورونو ترارسه او کده مسلمانانو کورونو ته برسي ما ځان غلګي یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدل شو نو دې کې زمزم راغیغه او خوالو اعلان وکړي د قافلې خبرم والو د قافلې مدد لرولې قافله روانه شو او قران شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی پکبر روانه شو ډېر لوی تکبر سره او شرابونه ځان سره واغشتل او زر کسانو وتل د زرو نم زیاتو جنگ پاتې شوی زر کسان دي د زرو نم زیاتو او ار یو سره تورا وا زغره چولې وي او وسو ور سره سونه او خان 700 او 300 ور سره اسونه او شاه سوارانو هغه تشه سونه نه هغه خلک چې هغه نه زبازه به کول 300 شاه سواران وسو ور سره او خان او ټول مسلحو او مسلمانانو سره سره مسلمانان 300 دیار لسل دا زر غدرې سو مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپک اته توري دي ځکه هغه خو د لخر د جنگ په نیت نور غلې هغه خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوته نو اته سره توري دي دوه وسره اسونه دي دوی سره 300 اسونه غي سره 2 اسونه دوی سره وسو او خان غي سره او یو خان دي او یو خان داسري چې د سوارلې خان دي درې کسان به په سوارېدل لکه دوه په سوارو یو په پړی نیولیو یو به برخته ده چې ستل کېده به بل به کوزیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اون دوه کسان مرګري دوه غسر مرګري یو سره حضرت علی رضی الله عنه یو سره حضرت مقداد رضی الله عنه پدری کس یو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی دو بسوارو یو بکوزیده وی پیغمبر علیہ السلام د کوزیدو نمبر را مونږ د خدای رسول ته به نه کوزیږي تکینه او زو علی بکوزیګو بس کله به پیاده سفر کوم علی به بری کله به علی کوزیږي ازه به برم ته به نه کوزیږي وینا
تاسو مانه تکړم نه یې او زما په نسبت تاسو ثواب زیات نه دی خو زما زیات وخت دی وی قسم دی چې حضور پاک په خپل نمبر کې کوزیده او د خپل به نیو نو به رسول دا سي عاجزي په نبی عليه السلام کې او بهترین اخلاق نو او یو خان دوا سونه اته تورې شپږ زغره او باقي ټول سره د کجورو ډانګل او کافر ټول مسلح دی هر یو سره تور او زغره او نيزي دي وسره او لوی د جنگ په نیت را روان دي ولا تکونوا كالذين خرجوا بطرا قران شریف کې الله وایي دغه خلق چې د کبر او د جوش په انداز راووتل چې ابو جهل لخر راووته نو جهم ابن سلط دام د پیغمبر علی السلام د خاندان نو هغه ما یو بل خوب ولیدو ویرالما وی خوب دینم چې وسړی راغی مکه مکرمه ته او په یو دغه باندې سور دی په اوخ باندې او چې څنګه راغی نو وی اوخه سملاو او په توره وو او دا اغینه دا وینه داسې اوچت شوي او چې څومره د مکه د خلکو خیمې دي نو خیمو ته احساس کی ورسېده هغه مرګرو ته و چې داسې خطرناک خوب مې ولید ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته عباس دل تراشه تاسو کې خوري پیغمبران پیدا شي اخور دې بل پیغمبر د خوبونه نه ادا دې بل پیغمبر پیدا شو او پته به وسولږي چې ویني وزمون خیمو ته راځي او کوي نه بستا دروازه خیمو ته دي دا دوی خوش دی خو د ابو جهل لخر روان د ابو سفیان د لخر د مدد د پاره الته نبی علیہ السلام د روحا مقامنا دغه دوه کس جاسوسان اولېګل اغي واپس رالل دی وخت پیغمبر علیہ السلام یو مقام د صفرا وته وي الته رسیدلو چې جاسوسان واپس رالل جاسوسان وته الوي وی سب دونه مون خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې د پاره د ابو جهل قافله را روانه مدد د پاره نو نبی علیہ السلام ټول صحابه کېنول مشوره وسره کوي ودرید نبی علیہ السلام لاولی دا خبر وکړو ما تعویذره تخپل د الله چې ما تسویل دي ادر ته باقی ستاسو خوخه د چې څنګه ستاسو فیصله هغه څه وکاو ما ته رب العالمین دا ویلی دي چې دا یو د ابو سفیان قافله در روانه ده یو د ابو جهل لخر در روان دی دی دوو کې چې کم سره تاسو مقابله کوي نو په دواړو به خدای ګټه درکړي لقد كان لكم في الفئه څنګه دی ها فئتين آیا دوه ډلې دي یو داده یو غدا ما ته خدای دا ویلي چې کدی سره جنگيږي هم به ګټه ستاسو کدی بل باندې ورده هم ګټه ستاسو ده اوس تاسو فیصله ده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسه ډیر خشته تقریر وکړ وی دا الله رسوله مونږ راوتیو واپس نزو دې د مکه خلکو مونږ سره انتهایی ظلمونه وکړل او ما چې د تفسر کې وټولې خبرې وته وکړې وطن مت پرې خو د بچی مونږ نه پاتې شو چانه خزه پاتې شوې مالونه پاتې شو زمکه پاتې شوې سلور نیم سوا کیلومتر هغه وخت کې دوی هجرت کړو مونږ ته دومره مزل وکړ پاغه کې دې مونږ نه پرې دي درې کال ردی الله سمنګا پشیب ابي طالب کې تیرې کړه ونه پاړم خړلې ستا پملا مبارک لري غرزولې دي او دا صحابه کرام له سمره سزاګانی ورکړي دي حبشه تم ته هجرت وکړو مدینه ته تیرالو اوس موږ نه پری دي موږ له پیغورونه راکې انصار را تلمسي د مدینه يهود را تلمسي منافقان را تلمسي او بیا د موږ په چراغاهونو راځي حمله کوي او زموږ په فصلونو مالونه سوځي الله رسوله زموږ را خدا د چې ستا خو خدا په ار یو چې ورزو موږ درنن رستو کې حضرت عمر پاسه دغه محمد دار تقریر حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسه دغه ډیر ناشنا تقریر ودا الله رسوله او پیغمبر علیہ السلام چې به یو تقریر کو نو دا आवाज به کو اشیر علی ایها الناس مرګرو مشوره راکې حضرت مقداد پاسه ودا الله رسوله وستا څه خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پریدو مونږ بدن تختو دا څه چته کې مونږ بلکې نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك مونږ بستانه یو خوا بل خوا مخ کې رستو جنگ کو
مونږ د موسی علیه السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ته وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون. موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته عزت او خدای دې جنگونه کوي، مونږ نشو، مونږ د جنگ ولا نه یو، مونږ بدل تناسو، مونږ هغه نه یو، مونږ بستانه مخکې رستو جنگيږو او ستا په حکم چې څه دې خوښه یې هغه به کوو، او د الله رسوله چې څه درته خدای وایي کوه مونږ در سره یو. چې مقداد رضی الله عنه دا خبر ورکوي د حضور پاک دا رنگ مبارک لږ سور شو، خو بیا آواز وکړه اشیروا علی ایها الناس، ځکه انصارو لا غږ نه کړی، خلک مشوره راله راکې. ځکه د مدینې انصارو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره ورسره کړي چې وی مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به دې مدد کوو، په مدینه که چا حمله وکړه نو مونږ به دې مدد کوو. دی نو ویلي چې مونږ به تا سره باروز جنگ به هم در سره کوو ستا په ملګرتیا کې. نو حضور پاک په اشیروا علیه ایها وی دا الله رسول استاد شارب جوړ ممتدی وی خبره داسته ده او زمون پتا کلک یقین نه چې د خدای پیغمبر او مون ستا مضبوطه تابعداري کوي. هم تیار یو دا فکرونه کې مونږ یو ځل ته د خدای رسول منلې دا مو ایمان او یقین چې ته سوی د خدای خبرې دي، نو مونږ په تا کې شک نه کوو او نه ستا په خبرو کې شک کوو. مونږ اگر چې تا سره بیعت کوو نو مونږ دا خبر پکې نه وه کړې، لیکن دلته کې زه ولاړ یم او زما د مدینې انصار ټول ولاړ دي، قسم دی چې د دشمن یو غنه تاخ وجود ته رانشي، هله به ستا وجود ته د دشمن غله راځي چې مونږ ټول مړه شو، نو هله به تاله رانږدې کېږي. اس فکر چې ونه کې بس زما مشوره دا ده چې دا خدای د طرف نه تا ته که حکم دی په هغې روان شه مونږ در سره یو. چې دا خبره وکړه نو د حضور پاک مخ مبارک سور شو، پوه شو، وی ډېره ښه خبره ده. وی ښه نو د خدای حکم خدا دی ما ته چې دا دوه ډلې دي تجارتي او دا یو بله چې په هر یو ورځې نو دا به تاله در کوم، خو زما رای دا ده چې دا د ابو جهل د لښکر والا دشمن ښه دی، په دې بل نه ورځو، دې له خو مونږ صرف دمکۍ له راوتو چې دې ویریږي او مونږ نه په قلار شي. اوس خو یې لښکر راغی ورځو، او فکر مه کوئ د الله مدد مونږ سره دی. هغه دوه کسان ولېږل وي دی لاړ شه معلومات کوئ چې د ابو جهل لښکر به کوم ځای را روان او کوم ځای به هغې لاړل او صحابه کرام هم روان شو په لاره باندې. هغې چې څنګ لاړل هغه بس بسه وادي نو دا بدر چې کوم ځای کې کوي دی د دوی کوي سره دی ورغللې دا دوه صحابه و د هغه کوي نه مشکونه د اوبو ډکول اوښانې هغلته یو ټیله وه هلته سملولو او رالل د کوي نه مشکونه ډکوي، د کوي په غاړه یو څو جینکې دي هغې م د کوي نه اوبه وړي. هغه یو جینۍ بلې ته وایي چې زما قرضه راکړه، بله جینۍ ورته وایي لږ صبر وکړه د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او سبا به دلته رارسي، نو زما سره څه سامان دی هغه پې خرڅ کړمه نو پیسې به پې نغدې کړم نو تاله به خپلې پیسې درکړم. اوس دا صحابو دا خبرې اورېدې ته یې غوږ یې ښودلې، مشکونه یې ډک کړل او په اوښانو یې کېښودل او راغلل نبی علیہ السلام لا وی صاحب دقسې دوه جینکې یو بل سره په جګړه یو د بلې نه قرض غوښته، بلې وایي چې د ابو سفیان قافله دلته سبا را رسېږي، نو دا قافلې چې بتلې دي به یو ځای کې دمه کوله، نو هغې بس خرید و فروخت خلکو سره د هغې علاقې کو، نو یې معلومېږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسېږي. هلته ابو سفیان ته پته لګېدلې وه، نو هغه هم خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځېده را ګرځېده، ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تللی یم د بدر دغه علاقې ته. داسې واړه واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي، دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده، نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه. نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې ته لارو کې مسلمانانو له مخې له ور نه شو، نو هم ګرځېدل لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دی دې کوي لا راورسېد ابو سفیان
چې راوړسېد د کوي په غاړه هغه جینکې ناست دی جینکو ته وایي څه ناشنا خلک هم نه دي لیدلي په دې علاقه کې څوک ناشنا خلک هغې وی نه ناشنا خو موږ نه دي لیدلي وی څه ګڼه ګوڼه وی نه یاره وی یو دوه سړي اوس دلته راغله او د دې کوي نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل وی په څو پیاده راغلي وو که په څاروو باندې وی نه په اوښانو راغلي وی اوښان یې کوم ځای سملولي وی اوښان یې هغه ټېلې شاته سملولي غونډۍ شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو اوښو چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې اډوکی څنګه وکتل وی والله نواتو یسرف وی قسم په خدای چې دا اډوکی د مدینه د کجورو اډوکی دي دا وخانو د مدینه کجوره خړلې ده او هغه اډوکی په کې دا غدي او معلومیږي دا چې مسلمانانو دې غونډو کې ګیرچا پیر دلته چته دي بس زر خپل قافلې ته لاړ روخه د قافلې د دریاب په غاړه کې روخه بالکل بدل کړ چې دلته مسلمانان دي لارې بدل کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو التلا ابو جهل قافله را روانه ده هم په دې لار روانه چې زمزم وتویلو چې په دې پلان کې لار باندې قافله راځي ابو سفیان خو رخ بدل کا باغی خو په دې لار راتل اغي بدر تر نږدې اوس د خدای شان ته ګوره یو غونډه شاته مسلمانان دي بلې غونډه شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک منسکو یو دو کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لار کې ونیول تپوسې ته یو کسو کې اغي ځان نه خو چې دوه درې غزار یې ورکړل ځان یې خو موږ د ابو جهل د لښکر خلک رې وستل داسې اوس نبی علیہ السلام مونږ کوي دوی وحی لګیا دي د ابو جهل نه لښکر کله ابو سفیان دروغ وایي هغې ته خدا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلی دی هغې خو د ابو سفیان د قافله ده که نو دوی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان چې دی به پرېښودل وی ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم دی ده نو هغې به بیا وي مونږ خو د ابو جهل د لښکر یو نو دوی به بیا سپېغړې ورکړی چې دروغ وایې شابه د ابو سفیان د قافلې دوی به او مهم مخه د ابو سفیان ها کم دی د قافله نه ما ته مونږ ته څه په مونږ خو د ابو جهل یو چې حضور پاک سلام وګرځو نو مسکې شو وی چې دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا راته وایي نو وهی ولې د الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی بالکل ما له راولې وی تاسو د ابو جهل د قافلې یو وی څومره کسان دي وی صرف شمیر راته نه دی معلوم وی څه خوري وی خانه لالی وی دروازې څو خانه لالی وی نه یا لس نه لس خانه لالی او د هغې غوښې خوري حضور پاک پې بس یا 900 دي یا زر دي دا 900 د زرو په منځ کې دي صحابه ته وی د دې غر نه پورې دي هغې دلته دي او موږ دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوې خو ډېره ښه ده که نه کوې چې ځو واپس صحابه وی د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي اوس خو خامخا جنګ کوو او ولې به جنګ نه کوو د مسلمان د پاره جهاد کې دوه خبرې دي که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدی پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لړ ختم شو مونږ له خو په دواړه کې ګټه ده زمونږ د روجې او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې دپاره دي چې مونږ پې خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانه رضا کړي چې مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت ته تا راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته به ځو که نبي علیه السلام ډېره دا چې کوم ځای جنګ شوی دی بدر ورته وایي یا خو د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوي دی د هغه کوي اوبه پاکې خوږې وي خلکو به وړو د هغه کوي نوم بدر نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دا چې نبی علیه السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابو جهل قافله راغلی وه د کوي غاړه او چې کوم پاک اعلا ځای هغه هغوی نیولی و بس یو بل سره مخامخ شو اوس خو مخامخ دي شګې دي او بم پکې نشته او شګ لاکه شګنن هم ده نو نبی علیه السلام
هلته کې صحابو ته خیمې تخې کې بای صحابه را نبی علیہ السلام لا وی سیب ته چې دلته کې دا په مونږ دی رکې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دی او کنه اسه دلته مونږ دی رکېګو که اسی وی خدا د جنگ نه دی بل خوازو مونږ بل علاقې ته لړ شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران را پسې راځي ته به سره جنگ وکړو او کنه د خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې څنګه تا خوښي حضور پاک او فرمایل د الله په حکم یو صحابي د جنگ ډېر ماهر و هغه وی صاحب د الله حکم خو بصر او چشم خو جنگي طریقه دا نه ده دا چې مونږ کوم دی پرېوت ځکه شګه کې منډه نه والی کېږي مونږ منډه وو شګه کې سړی ستړي کېږي شګه ګرم هم ډېره زیاته بل اوبه نشته او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی نبی علیہ السلام ما ته د الله حکم دی اوس خوښه ستاسو ده وی چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دی قدرت ته ګوره د شپې خدای باران وکړ قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران شو هغه شګه کې ناسته تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابه ځان له ډنډونه جوړ کړل هغه کې اوبو درې بای صحابه وجودونه پلیت شوی جنابت لوی بیودسی پر راغلی و هغه پکې هم لمبل مشکونه هم ته ډاکټر او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه و چقړه شو هغه منډه ولا را پریوتل او چې منډه به ولا را پریوتل حضور پاک هم لیدل معاملہ خدای بدل کړ دا هغه خدای خدای له خویدان کې کا زمونږ هغه د شګو د مونږ له خدای پاک کلک او د وو تنظیم امرالو حضور پاک لاس یو ټیله غوندې او پاغي باندې صحابه یو سفر جوړ وی سیب تعالی یو سفر جوړو وی تب جنگ کې شرکت نه کې تر دې د مونږ ته هدایت راکوا او د دې نه د مونږ تماشا کوا چې سفر یې ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی رسول الله ما خامغه سفر ته نه وتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینه په سردارانو کې سردارو هغه تور پلاس د نبی رسول الله ټوله شپه څوکې وکړه حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دې کې حضور پاک د شپې یو منټ او 2 منټه مو دي شي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته پزاره او عجیبه تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وخت تاریخی دعا وی الله ما ډېر مهنت وکړ په مکه مکرمه کې او مدینه منوره کې او خدای دا 314 مرګري میدان له پیدا کړی دا 314 نور نشته په مقدس مکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډېر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګوره مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بندو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بے کسب سو کړي کبرجن نه دي کبر والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ یا الله دا شلیدل جامې دوی چولي او دا چا سپلیم نشتا واقعي درېرو صحابه به کې سپلیم نه پیبل پیرو بے سره بے سامان دي خدای دوی سره اس وصله نشتا صرف دغه سو توري دي خدای حالت ټول مسلح دي اس وسره نشتا صرف یو سیز دی پروردگارا چې هغه ستا په دشمنه تا ته مقابله کې ولاړ دي او دا زما د فقیران مسکینان بے سوکا خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دي الله ما بن ذلیل کې ګوره خدای ما دوی سره وعده کړی د چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما بن ذلیل کې الله ما بن رسوا کې ګوره خدای ما به بے وعده کې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دې ته ګوري نو 314 زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوخانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما بنا رسوا کې الله ما بنا ذلیل کې ګور او ما بنا بے وعده کې خدای ما وعده کړی دا او یا الله کدا 314 مسلمانان دې مړ کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي ته ولاړ دي چې دې ستا په دین سرونه ورکړي بالکل تیار ولاړ ما زمایل دي خدایا خو کدا 314 نن مړ شو
الله تر قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه جمع دی پاتې کیږي او چې دا لاړ شي نو بیا ټول کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای کدا 314 کسان دا بے کسب بے سو کشلیدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا څوک پاتې نشي جاړي ټوله شپه تر دې حد پور او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پریوت حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغشتو په سر کې خود او د مټه کلک ونوي حسبک یا رسول الله د خدای رسول عباس نور دعا مکو ودا کافی نور چې بالکل دعا ونکي ودا کافی د سچ کېږي فکر مکو بس سوچ ونکي اس فکر ونکي بس چې سو شو باس دا دعا چې څنګه وکړه نبی رسول الله دعا نه پس وروته ډېر زیات خوشاله او خندلې صحابو چې دا خود خوشاله مقام نه دي د خندا نو دا آیت وی سيهزم الجمع ويولون الدبر دا آیت خدای نازل کړ چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاويږي تاسو له خدای فتح درکړي وی ما سره خدای بل امداد وکړ ما سره الله مال زیر راکړ چې تاسو له خدای ګټه درکړي اغي له خدای شکست ورکړي نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابو ته دل تراشي لا سے کے قوت وی هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله وی دا د فلان کی د مرګ زیره دلته فلان کی پروتی دلته ابو جهل پروتی دلته امیہ پروتی یو زیبان دی لاس کې خو دا یو کافر د مرګ زی خو یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علی السلام د کم کافر نوم غشتره په کم ځای لاس خود دي وی په اقز سار لاغه کافران مردار پراتو وی دا غینه لګم اخوا دي اخوانو الله پورا مدد وکړي اخواتت 1000 فوج مخامخ د خو 314 غریبانان مسکینان فقیران بے سپلو بے صادرو والا التکی پکی عتبہ تقریر وکړو نبی علیہ السلام سره د صحابه هم بدر میدان ته ورسید او د مکه کافران د ابو جهل لخرم بدر میدان ته ورسید دواړه یو بل سره مخامخ شو په میدان کې او ما در طویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لخر پنیت نو وته د ابو سفیان د تجارتی قافلې پنیت اوتی نو ځان سره جنگی سامان کم وړو اته توری دی شپږ زغری دی او یاو خان دی او دوا سونه دی او د کافرانو د زرو کسانو لخر دی او ټول مسلح دی اغي سره او یا اسونه دی او وسوا ور سره او خان دی او ډیر جوش او خروش سره دی او په دې نیت چې دا مسلمانان خډیر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او داغه قوم هغه خپل قوم سره را جمع کاو وی چې قوم مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو د پاره راغلیو او د ابو سفیان قافله دا ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه مونږ خو جنگ لنه یو راغلی مونږ خو دې لراغلیو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سره کوو دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي زمونږ تربوران دي جنگ مونږ نه کوو نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه جنگ کی سوانه غشتا بل یو کافر عمر ابن وهب
هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي په اس باندې سور شراغه او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چاپیره چکر واو قوم لراغه ویره 300 خو شادي وی اورګه ګورم دا 300 خوري لګ دي خو بازار نه وجني زمونږ مضبوط لخر دي مونږ سره نشي جنگې دي کی دی شي دوی دوکه کوي او د دې غونډه شاته دي ځان سره نور لخر پټ کینولي نو زه چکر لګوم نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو راتاو شو ایسو کې پیدا نکړل چراغ حکیم ابن حزام داروستو بیا مسلمان شوی دغه وخت کې کافرو هغه ته وای حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکرو لګاو شاته وسره نور څوک شتم نه ډیر لګ دي او ډیر لګ جنگ سامان دی وسره یو سو توري دی وسره خو جوش او جذبه مولیدا یا به دوی مری او یا به مونږ کې خلق وجني نو کدا مړ شو او یا مونږ کې بعض خلق مړ کړل نو بیا د دې نه پس به د جون سمځي دې لک خساړیو پکې ځکه دا مسلمانان سوق دي خو زمون قومیان خلق دي نو جنگ سره پاره کو مونږ چې په کوم مقصد راغلیو چې زمونږ د تجارت قافله ده مسلمانان لوټ کوي هغه قافله اسم محفوظ مکه ته ورسېدا زماله جنگ نه غواړي حکیم ابن حزام وتوي عمر ابن وهب تا وی تر از عتبه مشر سردار دی زمون هغه سره به ملو شو به پوي کو عتبه لرال العتبه د مکه مشر لوی سردار او سپینګری هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنگ نکو عتبه قوم را جمع کو قوم ته وی قوم یو تقریر وتاو کو وی مونږ سره راوتیو مونږ دې راوتیو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي مونږ دې لراله اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمون بچاو مکې ته رسېدلې ده ولې جنگ کو کدا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي د چا بچی دي د چا تربوران دي د چا پلاران دي نو خپل قوم ولې پړکو او یو عجیبه خبره وکړه وی پریږي دا محمد او دا غمرګری صلی الله علیه وسلم پریږي پرې ده که چا مړ کوم به اخلاص شو او کدل خدای غلبه ورکړو دی غالب شو نو زمونږ د قوم بچی دی رد عزت زمونږ عزت دی سبا خبره خو نه ده کدی غالب شو خو زمونږ بچی دی د دې عزت زمونږ عزت دی او که چا بل چا مړ ک نور خلکو ته به پریدو نو موږ هم اخلاص شو قوم ټول عتبه سره ودرېد وی بالکل او دا غي وجه سوا عتبه ولې دا خبره وکړه عتبه ځکه وکړه چې ما 13 جمعه تاسو ته دوه خوبونه ویلي دوه خوبونه یو بیبي عاتکه خوب لیدي وغینه معلومه ده چې دا مسلمانان بریمونه او کافران شکستونه او یو د جوهم ابن سلط خوبو اغینم دا معلومه ده چې مسلمانان بریمونه او بل د عتبه یو غلام عداس چې کله حضور پاک د طائف نه راته اغه عداس پلاره کې مسلمان شوی نو عتبه ته پوسو کوي عداس دا ولی نو هغه وته الوي وی دا د اخر زمانه پیغمبر دی دا رښتونه دی نو عتبه ته پته و د دې علامونه وته پته و نو جنگ نه غوښته او اسیم باز خلق په قوم کې داسې من پسندي جنگ نه غواړي عتبه قوم په دې آماده کې جنگ نه کو ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو هغه ته چالوي هغه راغی هغه یو خبره کویاو عتبه د جنگ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په سب کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی براله څوک مړ کی او د دینه مخکې او کافر او عمرو ابن حضرمی اچھا ته پلار روانو بعض مسلمانانو سره سو جنگ راغلی واغه عمرو ابن حضرمی وجل شوی او مردار شوی نو عتبه دی ابو جهل دا عمرو ابن حضرمی زویر او غخت عامر نومو یا عامره وی کاکا خوري ضرور مرګ وینه بخي
حالانکه دا خو د هغه ضرور د بدل د پاره د کافر نور اوته هغه چغې کړې وا عمره ای زما رورا بس هغې سره خلک ګرم شو او په عتبه الزام ولګاو چې زوی دې د مسلمانانو په صف کې دی حذیفه ته په هغه یېرېږي عتبه وی اوس به پته ولګي چې نر څوک دی نو د بهادرین په دې سینا د شترمرغ وزرې لګولې وي او د اوسپنې ټوپۍ راوړی میجن ورته وایي نو ټوپۍ ولا راوړه نو سر یې غټ ټوپۍ نه برابرېده نو بیا د سر په رومال باندې وتړه او میدان ته ووت هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرول او د جمع منځ وکړ او د مانځه نه مخکې پسې صحابه ول د جنگ ترغیب ورکړ او دی ورته ووی چې ما سره خدای وعده کړې ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم ما ته خدای ویلی دي چې کله ابو جهل په لښکر ورده دام در کوم او کله ابو سفیان په تجارتی قافله ورده دام در کوم ما سره خدای وعده کړ اس فکر چېونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونږ او تاسو له خدای فتح درکړي فکر مکوئ فتح زمونږ د وسلې ته مګوره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله رست فرمایي کنا پیستاسو عدد کم او زر تاسو درې سو دیار وصله د سره کم وا طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو مظلم زیات کړو او تکلیف کې مبتلا و بیا هم د خدای مدد وکړ نو د جهاد ترغیب ورک د شهادتونو ترغیب ورک او بیا صفونه نه غول چې کله صفونه نه غولو غشی را واغشت او دا سره اخکې یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه هغه لګ یو پټه خېټه را بار و د صفنه نو نبی علیہ السلام سره خوش طبیعتی وکړه نو په خېټه ولا غشی راخک وی استو یا سوید نیخشه برابر شه صف کې او خېټه باندې غشی راخک بس هغه نیغ ورته د صف نه راووته وی دا الله رسوله مونږ په ایمان راوړی دی او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړلی دی نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه وی څنګه د سره وکړم وی زما خېټه دې خوږ کړه نه زه دنه بدل اخلم صحابه هم حیران خدای ته څنګه امتی دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک او قصدن د لخیټه نه خو کړي د سره خوش طبيع کړو غشي راخکا وینا انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک او چته کړ ویراشه زمان خپل انتقام وانه دا څخه خپل اخلاق خدای پاک ور کړي چې لمن یو چته کړه دغه سوید ورمنډه کړي او سوید ورمنډه کړي او د حضور پاک خېټه خپل کړه بار بار خپل کړه اردت هذا یا رسول الله د خدای رسول دغه مې اراده و چې ستا د خېټه خپل کړم او دا الله رسول ممکن ده چې دا زما اخیری ستا سره ملاقاتی مال د خدای په دربار کې دعا وغواړم چې الله په ما رحم وکړي حضور پاک ول ډېر په مینه دعا وغوښته صحابه صفونه چې کله برابر کړ نو حضور پاک الله ته بیا لا سوچت ظاهری اسباب په نظر خو مسلمان کمزور دی یا الله دا قریش ډیر په کبر راوتی دي خدا او ډیر په فخر راوتی دي او ډیر په لوی وسله او په یو ډیر لوی شان او تکبر کې راغلي دي خدایا مقابل کې زما مرګري ډیر جزانان او کمزوري دي خدا الله د دې قریش او دا کبر په خاورو کې واچو او زما دې مرګرو له خدای غلبه ورکړي دا دعا بیا وکړه ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجي کیږي او کافر خپل کبر او غرور کې دي ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي 300 وي یاره وې داسې وکې وجنه ما جمدی به ونیسو
مکی ته به بوز ولته به سره راکاږي دا د وجه ما دا خو بې وسلې خلک دی چې ګوتې ولې یو نس او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې او شیطانان ځان سره د هغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي دي ابو جهل ته وای د سراقه شکل کې وای زما قوم د قدما راوستي دي غمه مکه زر تاسو یې زر د لما راوستي دي زر دادی او زر د لما راوستي دي اس فکر چېونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لخر زما دي پاغیم ابو جهل ډاړو یو بل اطلاع مسلمانانو ته ورسېدله چې کورز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره لخر دي 15000 کسان جنگ کې دا پروپاګاندا ډېر خطرناک شی دی صحابو ته لومبه د اطلاع رااله چې کافر زر دي بیا د اطلاع رااله چې د سراقه ابن مالک ول 3000 کسان راوستري د بنو مدلج قبیله او بیا د اطلاع رااله چې کورد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټه لګوندې سړی خامخا پریشان شي رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رولے استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین فکر مکوے اس فکر چونکی زر دوی دی زر زما فرشتے دی 1000 فرشتے او دا فرشتے خدای نازل کړي 1500 فرشتے د جبریل علیہ السلام په کمان کې وي هغه جرنیل او 1500 فرشتے د میکائیل علیہ السلام په کمان کې وي هغه جرنیل او صحابه لیدلې وی دا فرشتے چې را کوزیدې نو مونږ ته دا سره میږي ښکارېدل ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتے را کوشي دي هغه تک کې سره شګي دي تک کې سره یو شان د شګو ډېرې دی یو غر را کوزې شوي 1500 جبریل علیہ السلام مشر د 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتے خوراله حضور پاک ته درې دی الله رسول چې فکر ونکي هغه زر دي زر مونږ دادي راغلي کستا مرګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته والله دې فرشتو ته ویلي جنگ به تاسو نه کوي تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکې او لګ لګ وه فضربوا منهم كل بنا دا سه معمولی ډب ډوب کوي لګوندې چې مسلمانان ډاډای در سره زر فرشتے خوراله ودرې دي رب العالمین ورته بیا سوي انی آیات میر ممدکم ب3000 من الملائکه منزلین وی 3000 نور تیار فرشتے ولر کله سراقه 3000 دي نو 3000 مام تیار ساتلې دي او کدا کورس 15000 هغه دروغجن خبرم بالفرض رښتیا شي نو قران شریف کې الله وی 5000 نور فرشتي هم تیار دي فکر ولې زر په میدان کې غید زر مې ترا واسطه 3000 ولاړې دي درته 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي که ضرورت پیښ شو دا در سره دي خو جنگ پتا سو کوم تماشا کا اوس چې سکیږي چې کله جبرئیل علیہ السلام راغی نو شیطان خو او پیجند چې دا خو جبرئیل علیہ السلام دی نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاس یې نیولی چکر لګی ابو جهل سر کې دی او چې فرشتي یې ولیدې شیطان نو د ابو جهل نه لاس راخ کړ ابو جهل ورته وی څه کې لکه خیر دی وی انی ارا ما لا ترون وی زه چې سینم تاسو یې نه اوس بده ته پته ولګي شیطان خو دغه د پالیفلا مرابی دی کړ رامی وسته باز داسې مې ودروله چې اوس نه تختې دی شه او نه کامیابې دی شه لازم تراخ کوي چرته دی مونږ یو قوم ته وی ځای چې زو وی چرته لاړې خو شیطانانو کنه وی چې تاسو ز سینه ماغه فرشته رااله تاسو نه زه چې ته ټینګې دی شمه بس اخو ته لاړه
ابو جهل حق حیران شو قوم وتوی چې ګوره موږ درته وو چې جنگ نه کوو او تاوی جنگ کو هغه دغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه لاړ دې سره دوی خپې لګي او خپې جنگ چې کله شروع کېده نو عتبہ خودی پیغور ورکوي استاد ویل ځکه جنگ نه کې هغه اوس په معلومه شو تر عمر وزر دلته لګولې دی ټوپه په سر نه و په سر یې وتاړه او تورې واغښتا او आवाज یو خپل لورتا وی شیبه روزه شیبه رو یوې زوی دی ولید روزه ګورل بادری دیتا دا زماله پیغور را کوي اوس ګورو چې پیغور سو کامیابیږي نورورې مو استا او زوی مو است دریوا دا به قانونو چې د جنگ نه مخ کې با یو بل سره دی پرزونه کول دا عام جنگ نه مخ کې یو په یو نو چې چا به وګټلا ناغه به نور قوم بیت نو بیا به عام جنگ شروع شو دوی چې څنګه لاړل نبی عليه السلام ته आवाज وکړ هل من مبارزین عتبہ ودره شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي درې کسان انصار فورا وتل یو دای در درې انصار وتل صفونه برابر دي عتبہ ته تاسو کو څوک یې یو د فلان کې انصاری بل وې د فلان کې انصاری بل وې د فلان کې وې تاسو زه مال موږ لا خپل قومیان راو باسه تاسو خو د مدینه او आवाज یو کې یا محمد صلی الله علیه اخرج الینا اکفاءنا موږ لا خپل دغه راو باسه قومیان چې زمون برابر دي په قومیت کې راو باسه حضور پاک خودم رو رستوزوي نبی علیہ السلام هم ترتوي قم یا حمزه پاس قم یا علی پاس قم یا عبیده هم ترزوي دوره ترزامن حضرت حمزه عبیده یو د ترزوي او زوم علی درې وړه وستل یسوک داونه وای چې پردي وجني او خپل بچ کړي درې واړه پاسو زه ورزه په برکت ته خدای درې هغه مسلمانان درې دا کافر خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبہ راغی یو ټسی ورکنو عتبہ مردار یو ټسره ورده علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبہ په زوی باندې او یو دو توري یو بلوالو چې ټس شنو ولید مردار کړ او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی هغه د شیبه سره مخامخ شو د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده خو حمزه او علی په شیبه ور مخ کې شو شیبه مردار کافر درې وړه مردار شو او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راول نبی علیہ السلام ته حضور پاک ول بیا دعا غوښته بیا شهید وفات شو په مبارزه کې لومبي درې واړه چې درې واړه مردار شو مسلمانان خوشاله شو چې دا لومبو پرداونو کې خمون ګټاو ورپسې عام جنگ شروع شو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای حضرت علی سے وای الله اکبر د صحابه ورونو ډېر لوی شان وې د قیامت پرز د ټولو نلومبه وزد خدای انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه وی د قیامت پرز به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته ځوتی زه به ودرېږم للخصومه خصومت الله سره به باس کوم الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبي هغه زیما چې زه ستا د رضا دپاره د لومبي میدان ته وتی او ګټلې میدان زه به میدان کې ودرېږم د خدای عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ جنگ کې هم سړی په مرګري ډاډي او خو د توري جنگ و دا ټوپک خو نو
وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان ویریدم یو خو هم الک دی دا بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبي علیه السلام جنګ کې نه پرېښودل د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنګ کې قطن نه پرېښود 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنګ کې و ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو مې لکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کېږي وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډار ولګول وی چې ما وتو کتل ماتي کاکاجي یا اتعرف ابا جهل ابو جهل پیژنې وی ما وته جته پسکه ما تفعلوا به ته پسکه وی ما ورېدلی چې زمونږ د پیغمبر غټ دشمن دی اکنن خدای مال په ګوتو راکه کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجدم دوه خبره وی خوا کې مې در سره روړ دی دته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډاره ولګوله چې ما وکتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته کاکاجي ابو جهل پیژنې دا خو د مدینې انصارو دوی چې ته نو لیدل ما وی یو څه پکې وی یاره ما اورېدلې چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زمرم یا به دین دی وی قسم دی داغي په وجود دونه خوشاله شم وی مې چې زه الکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشاله شم امراته وی روړ ته مې غږ مکوا او دواړه رونه دي وی دې کې ابو جهل په اسرا ښکارا شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی ویاو دغه ستاسو امرګری دغه وی دواړو په لکه د بازونو په شان ورغټکا ورلل په او داسې مضبوط او چې د استعلان درو ورځو جنگ شروع دی بیا دی یو پسې دی حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابو جهل زوی عکرمه ولګید په دې تورې په دې لاسو دا لاسې دې پرېک لیکن ګوره هغه پاغي کې ملګیا دي جنگيږي لاسو پورې وېزان دی او بیا هم جنگيږي نو لاس تنگ کړو نو په دې لاس یې خپکه خو د چکه ورکه ځان نه وغورځو او بیا جنگيږي دی خدا غزا خم نه خدای جوړ کړ رستو بیا وفات شوی دی او هغه بل روز حضرت معاوذ رضی الله عنه هغه په جنگ بدر کې شهید شو هغه امیہ تیر جمعه چې مې درته قصه کړې و هغه نراته په طریقه ابو جهل راوست چې راوي وست دغه خدای طویل امیہ وی خضر تختم با ځکه حضور پاک زما په شان کې ویل چې دې به مونږ وجنو زبر تختم دروازه کولا او ساته هر ځای کې چې میدان راو تخته ابو جهل خو پورا شیطانو هغه ورته کسان لمسولو پی کړی او چې ګوره دا کاکاجي د نه تخته چې د مرم او زره جنگ لازم نو دی درانه سنگ پاتیش نو دې ځای په ځای پاسه د چې تختما هغه صحابه لکان چې هغه کافران چې کوم لکانو هغه به تو ولاړو تختیدو ته نه پرې خو میدان ته ورسه چې میدان ته څنګه ورسه د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وا نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا आवाज وکړو او صحابه ورپسې دي وسه او زوی ځان سره په اوخ شاته کې نو لري صفوان د زوی نوم دی دوه روان دي کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولید دا هغه ظالمو چې حضرت بلال د غلام او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه دکول په شګو به سملو پسینه به ولا ګرمي تیګي خودلې جامې به ته وستهو پلارو کې به راخ کډر ظلم می پکړې چې حضرت بلال کله صحیح کنو حضرت بلال یو غونډه تو خطو
وی لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا آغا دی امیہ گوریا چه پا مکہ کی پا مالو بکولے اکده نن بچو گوری بیا دا ماس خلاصی نشتا بیا دا گوتو چه تور نشم دے ظالم لا صحابه کم دی وی آغا دی یور پسیشو دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ الآواز ورکی عبدالرحمن بچ میں کا آغا ہوتا ما پس رازا نو پمنڈ اس خطا دے نبی علیہ السلام لے بوزی یہ حضور پاک لے بوزو چی امن والا ورکی صحابہ پس رو رسیدل نو چی رو رسیدل نو دے پویشو چی دما دا او خودرون دی دو کسا پسواریو او خوان نکی نو شاعت اخپا زوی لکیخو دا زوی شاعت او غردو زوی پا دی وجه غردو چیو با می دا اوخ لک سپک شی منڈا با ہوئی او بل دا صحابه با پا دی زوی شی نو ما پسی براو نرس مرک چی پسلی راشی کن دا بوڑای قصه با میادی کن زوی نا جوڑ خدایا دا بیماری پا ما که خوده جوڑ که خدایا دا بیماری پا ما که خوده ما را دا پا دی امڑا که نو اسرائیل علیہ السلام مولا را وی ٹیم دی پورا دی وی روغ و رنزور پی جانے ہو کنا نا جوڑا میں زوی دے اور آلی ما پسے نو دا چا پسر مرگ نی را غلی خدا دیر گران کار دے نو زوی لے دیکا ورکلا صحابہ پیرا زوی خولال تا مردار کو دا پسیش بیاو پسی رو رسید وی عبدالرحمن ابن عوف تاوازو کسوکم وی دا اوخ نا ٹوپ کا دا اوخ نا ٹوپ کا اگا پیزان ورو غردو عبدالرحمن ابن عوف او صحابہ تے نبی وجنے ذری نبی علیہ السلام لبوزم صحابہ وچ حضور پاک پڑے رحم دل دے کاغلو رسید خو بچ کیگی دوی پاسو یې نه پاسم ته ډیر وسی پدې کې خو دې ته نه پازانې په غردول بس صحابه د لاندې نه پکې تور ولا کوله په داخېټه کې مردار کې تا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنگ کې او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونه ویش خدای پاک فتح مسلمانانو لور سوار لس کسان صحابه کرام پکې شهیدان شویم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زه ولتلم یو دیوال ته تاو دی پاغه کې قبرونه دي عریش پاربے کے سفر تا وای باغ دے ډېر بهترین جمعات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش وته وای زمونږ د ټول جمعات نغټ جمعات یو لوی حاله جوړ کړی جنگ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړ نبی علیہ السلام چې وکلم په جهاد کې کامیابی مونته نظر بنته درې ورځې په میدان کې وسار درې ورځې چې څوک دغه وایي چې فتح مونږ ته وکړي لاړه څه درې ورځې ساره نو بیا حکم وکړ او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کویو پخوا دا اوسم په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ پیانې اوبه پکې په ګزونو لاندې غټ پیانې وایي دا ټول د یو شل کویو شل اوبه پکې نه وي او ډېر څښا بوی ته چې د څښا اوبه وي پکې وایي دا دې کوي ته وغورځوي ټول یې کوي کې وغورځوي یو دغه امیه چې دې غټو او نور پړسولیو نو دې کې راخکنو اندامونه ته جدا کېدل کوي ته نشو رسېدی نو حضور پاک او فرمایلو د باندې دلته خاورې مورې ورواړوې پټې کې کوي کې واچو نو درې ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک راغی د کوي په غاړه ورته وکړ نو نومونه یې والا اخیستل ابو جهل اے عتبہ اے شیبہ اے فلان کیا یو نوم بخاری شریف کی حدیث اے فلان کیا نمونه اخیستل وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړی واه مونږ سره خدای پوره کړ مونږ سره د مدد وعده کړی او مدد یې را سره تاسو سره چې خدای کوم وعده کړی واه هم د سره پوره کړه اوس خوشاله په خدای پاغه وعده وکنه زور نه ورکای
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته وی دا الله رسوله ته چې چا سره خبره کې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته دی خو ستا خبره نه اوري نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم وی دوی چې زما خبره څنګه اوري هغه ته تاسو نه اورئ تاسو بیا په دنیا کې موجود یې سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او دا غي ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دي هغه یې تاسو نه خاوري تاسو دا څه نه اورئ زوره نه ورکوه نبی علیہ السلام باقیو تختیدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړ رال المدینه منوره چې دا او یا کم گرفتار کړل دې کم غټ غټ سرداران نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې دې سره سوکو حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره پکې مشوره کړې صحابه مختلف رائے ورکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رائے داوا چې صاحب فدیه به والو جرمانه او پرې به د حضرت ابوبکر صدیق ډیرو خلکو مدد مرسته وکړه عمر استا سره ده وی صاحب زما خبره به خوخه نشي وینا وایا وی زه خو هم چې دا اویا واړه وجل غواړي او دا سی به نه وجل هر یو کس بخپل رشتہ دار وجل دا الله رسول زما پکې ماما دي زبدا ماما وجنم دا حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی بزوی وجنی دا حضرت علی پکې رور دی عقیل اب خپل رور وجنی او دا الله رسول استا پکې یو تر دی عباس او یو دی زوم دی ابو العاص تبدا وجنی هر سړی بخپل رشتہ دار وجنی چې موږ نن الله ته دو خایو چې خدای استا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو نه تر پیژنو نه زوی پیژنو نه ماما پیژنو او واقعي په دې میدان کې دنه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی ا میدان ته راووت هل من مبارز شته چې څوک ماته میدان ته راوځي نو پلار خو د زوی واس پیژني حضرت ابوبکر چان تاسو کو وې د आवाज د عبدالرحمن نه دی وې دې کنه بس توري د کلنګ ورکو ورمنډه وې درلم زه میدان ته درلم حضور پاک لکونی وې تبنو بل څوک دی قسم په خدای صحابه د دین د پاره هغه قرباني ورکړي چې تر قیامت پورې به مور راوړي داسې قرباني ورکړي نه بیا پلار پیجند حضور پاک سره خو مینه ده هغې وه زموږ څه مینه ده په دین خو قرباني هغې کړې ده زموږ څه قرباني ده په اسلام خو ننګ او غیرت هغوی کړی دی موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو اوس چې وګورئ دغه دی که نه موږ له چیلنجونه راکوي حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځوي چیلنج راکوي پروس کال په امریکا کې قرآن شریف وسوځو اوس هغه حرامي بیا وایي نور به سوځو موږ له چیلنج راکوي چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغېست او په لیټرین کې د هغې په مخ کې وغورځو موږ له چیلنج راکوي او موږ اسم نشو موږ د دې سپېره کافر سره اوسم مدد کوو موږ ورسره دوستانه تعلقات ساتو غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې او خدای پاک داسې غیرت په موږ کې پیدا کړي دې ته غیرت دی په دین ننګ موږ خو د غربي مانځل هم جومات ته نه ځو موږ خو د پیغمبر شکل هم خپل نه کړ موږ خو د پیغمبر پټکي ته هم سپک ګورو موږ ته خو د پیغمبر جامه هم سپکه ښکاري موږ خو د پیغمبر په مسله چې راته کوم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو موږ خو د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې سره هم دشمني کوو زمونږ به د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي مونږ به ورسره نه مخامخ کېږي دا ټولې خبرې به مخکې راځي ګورې مونږ لا دا پاتې نه دي مونږ د پیغمبر د دین دپاره څه قرباني ورکړو
او څه محنت هم مونږ وایي زه بس هر سړی پیشه او خپل دین یې پیشه او لنډه خبره هم زده کړې زه مړ هر سړی خپل قبر کې سملي دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي د مور نه به د بچو تپوس کېږي د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي دا زه نه یم دا حضور پاک فرمایي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حضرت عمر فاروق وی هر سړی خپل رشتہ دار وجني عمر ډېر سخت فیصله صرف په صحابه کې یو کس د عمر مرګ وکړ باقي نور ټول وی صاحب فدیت والو پرېږه دا حضور پاک د جبرئیل علیه السلام سره مشوره وکړه جبرئیل څه چلو کوم وی اختیار ستا خپل د چې څنګه دی خوښه یې هغه وکړه څنګه دی خوښه خدا صحابه دې پوه کا که فدیه واغشته او پرې ښودل نو دا اویا دي اویا به کال پس تا د مرګرو نه مري اویا به مري نبی علیہ السلام صحابه ته وی ورکه فدیه واغشته او پریم ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري صحابه وی دا خو ډېره ښه ده چې مونږ کې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو مونږ خو د مرګ نه یېرېږو فدیه ترې واغشته بیا چې د فدیه اخېسته هغه عجیبه وه سوال جوابونه مکې ته ولېږل چې دوی پسې فدیه راولېږې نو دا یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېده دا د فلان کی فدیه ده صاحب به خوشې کړ دا د فلان کی دا به خوشې کړ حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی د چې راوسته دونه وسره مینه د دومره او دی پټ مسلمانو چې دی یو صحابي دا ورکړه تقسیم کړ په صحابه ویلاسونه ولو تعالی چې دنو نه تخصیص او کې کوي نو د پیغمبر علی السلام چې په کم کور کې شپه وا هغه سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټول شپه بیرګي کول ام المؤمنین وې د مسلمانانو مور پیغمبر علی السلام له خوب نه ورته خدای ولی خوب نه وردی او ټول شپه پریشان او خوب نه ورته بیا چې معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اوریدل لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي چې دا عباس ولی بیرګي کې نو بیا وې دلاړم دا کور والا نه تاسو کو چې عباس بیرګي کې څه چل دی نه جوړه دی حضور پاک ټول شپه به خوب دی چې غيو کتل لاسونه ولا سخت تړلی دا غیر وجنه زبیرګي کول نو بیا ولا غوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي قلال شروع نبی عليه السلام له خوب ورغی خو سفارش ولا نه کاو چې قیدیان به یو شانی سفارش بني نو سال عباس ته وی کاکا تبر دوه کسو فی دی را لې یو د خپل ځان یو درواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی وته وی ورواره ته پته نه چې مسلمانې وی ظاهر کې د کافر سره پړل کې مونږ نیولې دلته خدای خبر الله خدای خبر او فکر مکو که مسلمانې او مونږ د نفیدیه واغښت خدای به بدل درکې خو مونږ نیولې کافرانو سره پړل کې ځان به مور کې درواره به مور کې ورواره ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریب وی نشته د سره وینا وی چې کله راتلې استاخذ ام الفضل زما چاچی هغه له بټو ورنکړه تا ورته نه وی چې که جمع دی را لمبیا به مال راکې او کومر شم نو استاد ونه دې ورکړي ایروارو وی زما د قسم په خدای وی چې رښتونه پیغمبر دغه بټوی نه یو زه خبرم یو ته زما خزه خبر ده یو ته الله خبر ده ته خدای خبر کړي ښا د خدای پیغمبر ابو العاص و تعالی مخ کې ګو زومو د پیغمبر علی السلام حضرت زینب بی وا ابلا په مکه کې ده ویتم فدیه راولېګا سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وا هغه فدیه راولېګا د خاون انصاف خدای کړ نو هغه له حضرت خدیجه رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې چولو کدا کله ودی دا امیل یو ته غاړه کې چولو نو هغه د ناز نه هغه خپل امیلم په غفیدیه کې کېخه
او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زدي لوري مانم فدیه غواړي د خپل زوم نه نو چې کوم امیل زما مور خدیجه ما ته چولو ام پکې والا نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابو العاص فدیه پیسې د ابو العاص فدیه ده چې وې قتل غامل په د پاسه پروت نبی علیہ السلام سترګو کې وښکرا هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته را مخکې شو داسې ورته کتل کته صحابه خو پیښ وی صاحب ولې که د خوښې د ده دا فدیه به مونږ واپس کو او د عباس ته به مو واپس کو ناخلو تستا تره دی کاکا دی دی وی نه چې نورو نعلم دینه به ملم وی خدا د ابو العاص ته به واپس کو وی نه که مو خوښې نو د امیل به ورته صرف واپس کو دا زما مشري بیبي دې ته په غاړه اچولو دا به واپس یو ته واپس ابو العاص باندې شرط لګاو په دې وخت کې زما لور تاسو سره په نکاح کې د ګناه ده چې کوم وخت مې درکوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا چې تو رسې زما لور به ما ته واپس کی ویلې قیدیان ټول واپس او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوخ سوره کړله او را رخصت کړه یو ظالم کافرو هغه ول دیکا ورکړه د اوخ نه را غردوله په ګډه ماشوم هغه مزایف مدینه منوره ته بیا نبی رسول الله درو رسید رب العالمین فرمائے ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلہ وی تاسو ډیر کم وې وسله کم و افراد کم بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فتقوا الله د خدای نه ویریږئ هر وخت په زړه کې د الله یاره پیدا کړئ نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریه به ادا کوئ لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریه به ادا کوئ نن مسلمان څومره ډېر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د یهودیانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پوره دی دام نه چې وسله وسره نشته غټه وسله ټم بم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل دی هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوي دا مسلمانانو په حدودو کې دی کدا نیر په دا دریاب په بن کدا نیر د دوی یو بل سره کنیکشن ختم یورپ په من نیم شو یو بل سره کنیکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلےږي سونا نن مسلمان سره دا چې د دنیا تجارت په سونا چلےږي ګیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په ګیس چلےږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاس سوال ټکول خوري دا څه ده کنه فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دو خورل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولی اغا ایمان چې کم پکار دی اغا نشتا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین الله وی کتاب ایمان په سچ ځان کې پیدا کړ کلک ایمان چې په خدای کم یقین دی نو بیا بستا کامیابی وي او د دشمن بني ازمون نن نشتا ولی نشتا زمون ټوله باور اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی په مدینه او په مکه نشتا زمون حکمران طبقه چې دلته د خلینا خبر او باسي د امریکای زنده باد او باسي او چې منډه وای نو امریکای له منډه وای او چې منډه وای چین له روس له منډه وای د خدای کور لا بیت الله له د پیغمبر علی السلام کلی له منډه نه وای اعتماد په خدای پکار دی نن د مسلمان چې څومره په کافرانو اعتماد دی د دې په نیو اعتماد هم کدي په خدای او په رب العالمین او کو اسبم دی بل میانس کې سره اخته یو دشمن ته مزه او فائدې اخلي دا مونږ ته خدای مثال خی کنه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله چې دا خدای مدد د سره بیا وړل نشتا کته یاره ټیکنالوژي وسلنو جوړه دي کې ټیکنالوژي کنه ملکونو عربو سره لکه پیسې دي لک دولت خو سره نه دي لک تیل خو سره نه دي د تماچې د سرو درو ګرځي
او د یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځي، ځان له مستقل، او تختونه او کټونه سرو زرو دي، نو جوړ دي کې ټمبه مو میزایل کنه چا منی کړی دي؟ پیسې خو ډېره د مسلمان سره ولې نه جوړي؟ جوړي ته نه جوړ. او بل وسلخ په کار دا خو ټیکنالوژي ده، لیکن دا غې نه علاوه د بدر صحابه سره وسله کم وه، انور سره ډېره وه، اعتماد په خدای لویه خبره. لعلکم فتقوا الله، خدای نه یره ده، خدای نه یره پړ کې نشته، نه د حکمران طبقې شته او نه د مونږ شته. که د مونږ د خدای نه یره پړ کې رااله، تقوا نشته کنه، پرې ګناه، کرپشن، رشوت، ډاکا، څومره ظلمونه شروع دي. هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی. پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مونږ چې خبره ورته نه پورې سړی دوی را نه غي، او چې کم راځي د بل د پاسه، یو چې کم ټیکس لګي بل هغه نه زیات لګي، عوام تباہ او برباد کړل، ویس کړي دا ویني د عوام. اوس دې حالت ته وګوره، موجوده حالت څوک یو څوک بل څه، وعده به یو کوي، یو کوي به بل څه، هیڅ هم نشته. ازاړه به پې وبخي، لکه د خدای یره نشته. خدای دې زمونږ او زمونږ حکمران طبقې په زړه کې د خدای یره پیدا کړي. که زمونږ کله د حکمران طبقې او زمونږ جوړ د الله سره راغی او د الله سره هم کنیکشن برابر شو، خدای شته که زمونږ یو مشکل هم پاتې شي. بیا دا تار دی د دې جوړ راغلی د هغه خولې سره، نو خبرې کوي. او که دا تار کټ شو، جوړ ختم شو، هلته نه بیا آواز نه خیږي. نو زمونږ د خدای سره جوړ نشته، که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی، هیڅ هم پریشانی نشته. که دا جوړ زمونږ راغی، نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي. قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي، دې کې ګناه شته او که نه؟ څنګه یو سپاره باندې هېڅ ګناه پکې نشته. دا د ختم دپاره خیر دی خلک تقسیم کړي. کم کسان چې جمعات ته مخکې راشي، نو په کار دی چې کم کسان وروستو راشي، د مخکې کسانو نه دې ځای نه قبضه کوي. او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي، نو دوی دې مخکې کینی، نو شاته کسانو ته به ځای خالی کېږي، نو ټول ملګري به یو ځای کېږي. کشران دې لږ د مشرانو خیال ساتي. ماسخوتن ویترو پسې 2 رکعاته نفل په ناسته پکار دی، او که په ولاړه ویترو نه مخکې پکار دی. نبی علیہ السلام د ویترو نه پس په ناسته او 2 رکعاته کړي دي، اگر چې پیغمبر علیہ السلام به ویتر په آخره شپه کې کول، نو چې ویتر به وکړل هغې نه پس به 2 رکعاته په ناسته کول. نو په ناسته ځکه کول چې هغې به په هغه تهجد ډېر لوی وخت اخېسته، په ولاړه ډېر زیات تلاوت به پکې کوو. بهر کې اوس که څوک ویتر خو خدا دې چې تهجد پسې په آخره شپه کې وکړي، او د ویترو نه پس 2 رکعاته وکړي، په ناسته د پیغمبر هم تابعداري رااله. لیکن که په اوله شپه کې هم څوک ویتر کوي او د نبی علیہ السلام د تابعدارۍ په نیت په ناسته یو 2 رکعاته نفل کوي، نو ښه خبره ده. جمعتونو کې چې کوم المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکاري، هغې سره مونځ کې فرق نه راځي. لاول خو په کار دا ده چې قبلې طرف ته داسې څیز نه چې هغې کې سړي توجه خرابېږي. د عایشې صدیقې رضی الله عنها لوپاټه وه او قبلې طرف ته دیوال باندې یې ځانده وه. نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه سلام وګرځاو، وی امیتی عنا قرامکې، وی عایشې دا لوپټه دې لرې کا، فانها الهتنی دې د په مانځه کې خطا کړم، مونځ یې راله ګډوډ کړم. نو زما خپل ځاني په دې ډېرو جوماتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلي، هغې کې به سړی په شیشو کې خپل ځان ته ګوري، که مونځ به کوي. قبلې دیوال باندې داسې نقش و نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خرابوي. او د بانګ د ماښام په ټیم باندې ویل پکار دي. واقعي دا ښه خبره ده. دې دعا غواړي، ما نه مانځه کې سستي کېږي، دعا را لوکان ځان به تکړه کېږ، ور یوازې په دوا کار نه کېږي، ځان به تقدم به دوا راته کو چې خدای تکړه کا. خو چې څنګه د دنیا په کار کې د نه سستي نه کېږي، دارنګې دین کار کې هم سستي مه کوه.
دا پدې پېنه شو بنین باندې بنین مسکیږي او کمیسه چواها یو دوست نارینه اولاد نشته الله دې نارینه اولاد دعا وکړه رب العالمین موږ د حضور پاک په نقش قدم روان کې الله د مسلمانانو اتفاق راولي مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي او یو زنانه د بیمار ده پرونه هسپتال ته وړو دعا وته کې چې الله ول شفا ورکړي یو بل دوست زمونږ په دې کارخانو کې هغه هم څه دعا غوښته دعا وته کې چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر او برکت نصیب کړي یو بل دوست زمونږه دا ډاکټر صاحب دا عثمانزو زمونږ د اجي صاحب برخوردار دی هغه ته دعا کې هغه څومره اولاد نارینه پیدا کیږي نو هغه ټول تقریبا معذوري دعا وته کې چې خدای پاک ولا صالح او صحتمند اولاد ورکړي الله دې ولا روغ صحتمند او صالح دیندار مسلمان بچي په قسمت کې ولي کې خدای دې ولا ورکړي نورم باندې دوستانو دعاګانې غوښتي دي چې چا دعاګانې غوښتي دي الله دعاګانې ولا قبول کې او ته ولا پورا کې حاجتونه او پرونه محمد سیار الله تبار وفات شو غي تم دوه کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي څومره مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کړي او چې څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول شفا ورکړي الله د څومره مسلمانان دلته موجود دي چا په دل کې حاجتونه د شریعت سره موافق ټول له پورا کې چاته پریشانې ټینشنونو دی هغه له په خوشاله باندې بدل کې اخر وخت په خلیدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد